لغمان کې د څه کم 22,000 ډالرو په ارزښت یو محافظوي دیوال د جوړېدو چارې پیل شوې. د لغمان الینګار ولسوالۍ اړوند د کوټاخیلو په سیمه کې د UNDP په مالي لګښت د 21,950 امریکایي ډالرو په ارزښت یو محافظوي دیوال د جوړېدو چارې پیل شوې. د یادې پروژې د پیل په مراسمو کې لغمان والي زین العابدین عابد وویل د الینګار ولسوالۍ په کوټاخیلو سیمه کې د څه کم 22,000 ډالرو په ارزښت محافظوي دیوال جوړیږي چې 200 متره اوږدوالی او 3.5 متره لوړوالی به ولري چې د 3 میاشتو په موده کې به یې چارې بشپړې شي او په جوړېدو سره به سلګونه جریبه ځمکه د اوبو له خطراتو وژغورل شي. نن خوشبختانه چې یو ځل بیا منګه د الینګار ولسوالۍ د کوټاخیلو د قریې په سیمه کې او دلته یو محافظوي دیوال افتتاح وکړه چې تقریبا 200 متره طول ده او 3 متره ارتفاع ده او دغسې تقریبا چې 22,000 ډالرو په ارزښت باندې مصارف پې راځي او دا به تقریبا په 3 میاشتو کې دننه تکمیلیږي او د دغه پروژې تکمیلېدو سره به انشاءالله سلګونه کورنۍ او سلګونه جریبه ځمکه محفوظه شي او مسؤونه بشي انشاءالله. د سیندیزې حوزې رئیس شیرجان رشیدي هم رسنیو ته وویل چې د پروژې کارونه د رسولي ساختماني شرکت لخوا په مخ وړل کیږي چې دوی به هره ونې له یادې پروژې نظارت کوي تر څو یې چارې د نقشې مطابق په ښه کیفیت سره ترسره شي. نظارت په برخه کې خو زمونږ انشاءالله تخنیکی ټیم هفتهوار راځي دلته ګوري او پرونه موږ راغلي او دغه تیږې موږ وکتل چې بعضې خراب و موږ دغه خلکو ته ویل چې دغه به بدلوي سم تیږې به استعمالوي. انشاءالله زموږ ټیم متوجه دی او نظارت به انشاءالله روزانه راځي. د سیمې خلکو بیا د پروژې په تطبیقېدو خوښي څرګنده کړه. ویل چې په دې سره به یې سلګونه جریبه ځمکه بیرته راوګرځول شي او ګڼ شمېر کورنۍ به د سیلابونو له خطره بچ پاتې شي. هغوی په دې برخه کې د ولایتي ادارې هڅې وستایلې چې د لغمان خلکو لپاره یې ترسره کوي. دغه ځمکه ټوله زراعتي ځمکه وه تقریبا 80 جریبه ځمکه ده. دا زموږ د یو نیکه د یوې کورنۍ ځمکه ده نو دا له منځه تللی دغه یو پل زموږ له منځه تللی اوس فعلا دغه پله باندې تقریبا داسې چې وګورو شهیدانو ډاګ د نیولو تر نانیو پورې په زرګونه کورنۍ د دغه پله نه استفاده کوله. دغه پل نه نشته. موږ ته دغه هم ضرورت و چې دلته دا مرنډ ویل کېږي هره مؤسسه چې موږ یې قدردانۍ کوو موږ یې هرکلی کوو د والي صاحب نه د نظام نه د ادارې نه د رسنیو نه د مطبوعاتو نه د ټوله یو نړۍ مننه کوو. دا دیوال جوړېدو سره موږ 2 ګټې کوو. یو ګټه دا کوو چې موږ زراعتي ځمکه به موږ د بیرته فعال شي بیرته په لاس راشي. بله ګټه دا کوو چې سیند به په خپل مسیر باندې بهیږي آینده به د دې خطرې نه موږ خلاص شو. خو ډېر زیات خوشحاله یو روزانه چې دا خو خپل کور وګټوی لاهور ګټل ته موږ نږدې کورونه دي چې خپل ځای کې موږ ته کار پیدا کېږي. موږ خو ته آماده یو او لا زیات کوشش به کوو که موږ ته مزدوري لارام نه کړی شي موږ دلته کار دی سره کوو همکاره یې ورسره. د یادونې وړ ده چې لغمان کې له دې مخکې هم ګڼ شمېر پروژې تطبیق شوي دي. په لسګونه پروژو باندې کار روان دی او سلګونه ځوانانو ته په کور دننه د کار روزګار زمینه هم برابر شوې ده. یاسر مشتاق، هیرو TV، لغمان.